السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورستاسو ملګری احسان الله ملګرو. تاسو ته په دې سکرین باندې دغه پکچر ښکاري چې دا د ډاکټر فوزي پکچر دی. ملګرو دې جینۍ چې دی نو دې به څه ورځې وړاندې چې دی ډېرې فحش ویډیو کولې. دې به په هغه ویډیوګانو کې مختلفې کنځلې کولې، مختلف ډیمانډونه به یې کول. خو هغه د 18 سال 17 سال عمر کوم هلکان به چې د هغوی سره به لایو راتله، هغوی ته به مختلف ډیمانډونه کول چې یاره ته داسې وکړه ته داسې وکړه. او ملګرو دې چې دی هم د دې د خپله ټیک نه وه. بیا ډېر سوشل میډیا والا راپاڅېدل. ملګرو په دغې کې چې دی د افغانستان جنډه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه هم لیکلی شوي او هغه کلمه هغه جنډه چې د هغه دی د ځان نه تاو کړ وتې په هغې کې ډانس کولو. نو ډېر پښتانه خفه شو، ډېر افغانان هم د دې نه خفه شو چې یاره دا څنګه ده او دې ته وګوره دا خو بیخي د دین نه ووته. ملګرو اوس دغه جینۍ چې ده نو تاسو وګورئ، تاسو د دې پیج ته لاړ شئ یا د دې یوټیوب چینل ته لاړ شئ. دې هغه فحش ویډیوګانې ډېرې کمې کړي دي. دې هغه خپل هیډرس هم زیږ کړی. هغه څه وجې نه چې هغه تاسو مونږ خپل محنت وکړو، مونږ پسې دې پسې یو اصلاحي پیغام یو اصلاحي ویډیوګانې وکړې چې یاره ته دغه شان کارونه مه کوه. نو تاسو ټول پښتنو ته وایم چې یاره دغه شانتې راپاڅئ، دغه شانتې د غلطو خلکو خلاف راوځئ، داسې د غلطو خلکو خلاف ویډیوګانې وکړئ چې یاره هغه زموږ ملک چې دی، زموږ کومه معاشره ده چې هغه نه ګنده کېږي. ملګرو دغه ډاکټر پوزیه ته د دې اوس کمې ګوزې ویډیو راځي. مخکې به دې ډېرې زیاتې ویډیو کولې، ډېر زیاته به دا په ټیک ټاک باندې لایو راتلله. په هغه ټیک ټاک لایو کې به دې مختلفې کنځلې کولې. اوس ډېره کمه کوزه راځي. بیا هم د دې یو غلطه ویډیو راله، موږ به خپل چې دی پوره کوشش کوو چې یاره دې له د یو اصلاحي پیغام ورکړو، یو اصلاحي میسج دې له ورکړو. دا نه چې یاره موږ دا په ویډیو کې وکنځو، دې له موږ کنځلې وکړو، دې له موږ نه. موږ ته خپل اسلام چې دی د دې اجازت نه راکوي چې یاره موږ چا پسې کنځلې وکړو. خو موږ صرف یو اصلاحي میسج ورکوو چې یاره ته چې دا کوم کار کوې دا مه کوه. د دې په ځای چې دی نو الله یاد کړه. د دې په ځای چې دی ته د سوشل میډیا نه پیسې ګټې، ته به دې ذریعه باندې هم ګټلی شي. د هغه ډېر لارې دي. ته چې دی نو خپل مخ هم مخایه ته د هغې نه ګټلی شي. نو تاسو ملګرو دغه زما ویډیو ده دغه در سره لایک کړئ، یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې ما له پته لګي چې یاره زما څومره په یوټیوب باندې فالوور دی، ما څومره خلک خوښوي. نو ملګرو دا ویډیو لازمي شیر کړئ، زما د یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. ولې چې زه تاسو دپاره دونه محنت کوم، دونه ویډیو جوړوم او تاسو ته ویډیو ایډیټ کوم. ملګرو په ویډیو باندې ډېر محنت کېږي. نو د هغې صله ماله لازمي راکوئ. خپل خوږ ورور احسان الله ورکړئ. اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.